ښکلا په دې وروستیو کې جرمني ته راغلې ده. دلته له ثبتېدلو څو اونۍ وروسته هغې یو لیک ترلاسه کړی چې وایي باید د راډیو او ټلویزیون میاشتنۍ پیسې ورکړي. ښکلا حیرانه ده ځکه په کور کې راډیو او ټلویزیون نه لري. په جرمني کې د هر کور اوسیدونکي باید هره میاشت د ټلویزیون او راډیو د خپرونو لپاره د غونفونک بایتراک په نامه 18.15 یورو ورکړي. دا پیسې د ARD او CDF په شان د جرمني د شاوخوا 28 عامه ټلویزیوني او راډیویي چینلونو د تمویل لپاره کارول کیږي او له دوی سره مرسته کوي څو خپل ناپیلتوب وساتي. ښکلا یوازې ژوند کوي باید هره میاشت دا پیسې خپله ورکړي. که په کور کې نور څوک هم وي کیدای شي دا پیسې په ګډه ورکړي. اوس ښایي ښکلا د پیسو ورکولو ته زړه ښه نه کړي او په دې لیک سترګې پټې کړي. دا چې د دې پیسو ورکړه جبري ده ښایي دا کار ښکلا له ستونزو سره مخ کړي. وروسته ښایي له دې د ټولو پیسو ترڅنګ د ځنډېدو د جریمې غوښتنه هم وشي. نو ښکلا باید څه وکړي؟ لومړی باید غوښتنلیک ډک کړي. دلته باید روښانه کړي چې په څومره قسطونو کې د پیسو ورکول غواړي. همداشان آیا دا غواړي چې په اتومات ډول له بانکي اکاونټ څخه د پیسې وګرځول شي؟ په هر وخت خپله ورلیږي. په جرمني کې له بانکي حساب څخه اتومات پیسو ګرځولو ته سیپا لاست فرفارن وایي. کله چې دا غوښتنلیک ډکه ولیږي بیرته به د بایتراکس نومه له شمېرې سره یو بل لیک ترلاسه کړي. که بل څوک دې کور ته راشي کولی شي د دې شمېرې له مخې ثابته کړي چې د خپرونو پیسې ورکول شوي دي. که څوک ټلویزیون هم ونه لري نو ولې باید دا پیسې ورکړي؟ نن ورځ ټول خلک ټلویزیون په اسانۍ کتلی او یا په خپلو موبایلونو، ټبلیټونو یا کمپیوټرونو کې راډیو اورېدلی شي. ځکه نو چارواکو پریکړه کړې چې هر څوک باید د وسیلو لا په پام کې نیولو پرته دا پیسې ورکړي. البته ځینې استثناوې شته. د ډېرو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ وګورئ.